د یو شمېر سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو او پانګوالو تګ راتګ زیات شوی دی. د رویای خلیج فارس سیاحتي شرکت مسؤلین وایي په وروستیو کې کاروبارونو کې ښه والی راغلی دی، ځکه ګڼ شمېر بهرمېشتي هیوادوال او یو شمېر بهرنیان افغانستان ته راځي، سوداګري او پانګونه کوي او یا هم د هیواد له لرغونو او تفریحي سیمو لیدنه کوي. دغه شرکت د کابل ښار په یو مهم سوداګریز مرکز د عدزي سنټر کې خپله نوې څانګه پرانیستله. 14مین نمایندگی خود را به خاطر خدمت به هموطنان عزیز در شرکت تجارتی داوودزی افتتاح نمودیم و خدا کنه که بتوانیم بر هموطنان عزیز مستر خدمت باشیم. سرمایه گذاری در کشور ما خوب شده. همچنان ما تقریبا حدود یک 3 هفته در کشور قطر بودم و ما تصمیم این است که زیادتر به سرمایه گذاران کشورهای مثل قطر، امارات همکاری بکنم که بیان در کشور ما سرمایه گذاری بکنن و بتونیم اقتصاد کشور خود را رشد بدیم. الحمدلله امروز کدام زمینه‌ای که مساعد هستند به خاطر تجارت، یقینا این قسم زمینه قبلا نبود که علی این زمینه مساعد شده. مثلا تجارایی که داخل کشور هستند یا خارج کشور هستند سر اونها صدا میکنم. امروز ما در محفلی که ما اشتراک کردم که اینجا یک شرکت افتتاح شد، یقینا بسیار خوشحال شدم. ای کاش که او تجارایی که در داخل کشور هستند یا خارج هستند این رقم بیاید در اینجا همین قسم شرکت ها و همین قسم پروژه ها را افتتاح کنه تا خودشان هم برای نفع حاصل کنه و برای افغان ها هم زمینه کار مساعد شود. زمونږ وطنوال څه که داخل کې دي او که خارج کې دي دې ته زړه ښه کوي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. مختلف بخشو کې بعضې دوستان چې هغوی په اروپا کې دي یا په خارج نور ممالکو کې دي، زمونږ یو بخش چې د هغه کنسلټنسي ده، نو هغوی موږ سره بعضې وخت تماس نیسي، مشوره کوي چې آیا افغانستان څنګه چې موږ راشو دلته سرمایه ګذاري وکړو. نو موږ ورته ډېر ښه آپشنونه ورکوو. په فضل د خدای زیاتره خارجان زمونږ هغه کوم افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او راځي دې ته زړه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه او سرمایه ګذاري وکړي. افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو وروسته ډاډمن او سرتاسري امن له ټینګښت سره ډیری بهرنیو پانګوالو او سیلانیانو افغانستان ته مخه کړې ده چې د هیواد له لرغونو سیمو لیدنه کوي. همدارنګه ځینې نورو بهرنیانو دلته پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده چې د هغوی تګ راتګ د سیاحتي شرکتونو په کاروبارونو مثبت اغېز کړی دی. دغه سیاحتي شرکت له دې مخکې په هیواد کې دننه او ځینې نورو بهرنیو هیوادونو کې د څو څانګو په لرلو سره فعالیت ترسره کړی دی. این نمایندگی خود را که ما افتتاح کردیم اینجا 14مین نمایندگی ما در شرکت تجارتی داوودزی است. در منزل تحتانی نمبر دفتر ما از 20204 و ما خدماتی را که بر هموطنان عزیز ارائه میکنیم از قبیل ویزه عمان است، ترکیه هست، قطر است، ازبکستان است و همچنان امسال ما خدمات حج عمره را بر هموطنان عزیز ما میخوایم ارائه نماییم. بعضی از هموطنان عزیز ما از نام شرکت رویای خلیج فارس، از لوگوی شرکت خلیج فارس استفاده میکنند در واتساپ، در تیک تاک ها و در فیسبوک های خود. و از بعضی هموطنان ما چون اصول دفتر ما این رقم است که ما 50% پیش پرداخت میگیریم و اینا از اصول دفتر ما خبر دارن و از هموطنان عزیز ما پیش پرداخت درخواست کردن و تذکره خود را روان کردن که بر از اونا او پیسه را واریز بکنن. ولی متاسفانه اونا کارمندای ما نیستن. هموطنان عزیز ما بسیار در این موضوع دقیق باشن و ما همچنان همی کسایی که این کار کردن برای استخبارات دادیم، ان شاء الله به زودترین فرصت یا دستگیر میشن. اگر خلیج فارس ویزای عمان میگیره یا از قطر میگیره یا از ترکیه را میگیره یا حج عمره است، اینا همگیش به محققت انشالله ما ویزایی را که مشتریایی را که گرفتیم اما ما کارش تکمیل کردیم و همه دوستا و مشتریای ما از پیش ما خوشحال هستند. تا فعلا هم که ترکیه رسیدند، فرانسه رسیدند، بلژیم هستند، مملکت های اروپایی هستند، همش امرای ما به تماس هستند و از ما خوشحالی و خوش هستند. هیوادوال د سیاحتي شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې د ویزو او ټیکټونو په بیو کې د کموالی راولي ترڅو بهرنیو هیوادونو ته تلونکو هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته شي او همدارنګه د حج او عمرې د ادا کولو په موخه تلونکي هیوادوال د سیاحت او سفر پر مهال له ښو اسانتیاوو برخمن شي.